ټولو خویندو او ورونو ته سلامونه وړاندې کوم. الله دې وکړي چې ټول راته روغ او جوړ یې. نن تاسو باندې داسې یو افغان ورور ګورم چې بیچاره ډېر په سخت حالات کې دی. ګورئ که تاسو خپل ګران افغانستان سره مینه ولرئ که نه، نو تاسو به په زرهاو د افغانانو زړونه وګټئ. نن در باندې داسې یو څوک ګورم که نه چې ستاسو په سترګو هم ورله ژړا راشي. دا څنګه تا سره دومره مینه لري. دلته الین ته راغلی یم، زموږ یو افغان ورور دی چې تګ نشي کولی، اکسیجن ډېر په سخت اخلي. دی پلار یې ورور یم، ته ورور دی خوره شي. هغه به مو ورته ښکاره کړو. یو پیغام ورکړه د ورور په باره کې. د ورور خو د ډېر وخت راهیسې ستا ویډیوګانې ګورم په هغه کې ټیک ټاک کې، خو نن ډېر سخت ارمان و چې ته څه مطلب میلاو شي، خو دا ارمان یې خدای پاک مو پوره کړی. او زه تاسو باندې دا اوس ګورم، دا دی څنګه یې جوړې. هغه ګوره هغه بل واسه څومره کیوټ بوای دی. دا بیچاره خبرې نشي کولی. ویډیوګانې ګورې، خوشحاله یې. تا دپاره راغلی یم ښه، او ویډیوګانې به نوره په شوق ګورې ښه. تاسو په خپله وګورئ که نه، دا مینه افغانستان سره ده. او هغه درې رنګه بیرغ وګورئ که نه، دی هم په خپل زړه باندې دی. دا وطن سره مینه ده. نو موږ همیشه باید ټول افغانان سره په اتفاق اوسو، یو بل ته زړونو کې کینه ونه لرو. تاسو دا اوس وګورئ که نه، بیچاره اکسیجن ډېر تر سخته باندې اخلي، خو بیا هم هغه مینه یې په زړه کې ده. نو همیشه سره په یو اتفاق اوسئ، خوشحاله اوسئ. دا وګورئ بیچاره